سلام ستړي مسئ یلا محمد یم او په یوې نوې ویډیو کې ستاسې درانه چوپړ ته حاضر یم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ به یاستئ، د صحت جامې به پر تن ولرئ او په خیر او خیریت سره به نننۍ ویډیو در سره ګورئ. په دې ویډیو کې موږ غواړو د هیکرانو په باره کې وغږیږو. هیکران څوک دي؟ دوی په څو قسمه دي؟ آیا دوی ټول غلط دي؟ آیا په دوی کې ښه خلک هم شته؟ که چیرې یو څوک غواړي چې له ځانه هیکر جوړ کړي، کوم کارونه باید سرته ورسوي؟ دغه ټول موضوعات، دغه ټول ټکي په نننۍ ویډیو کې موږ کلیر کوو، واضحه کوو. خدای دې وکړي چې دغه ویډیو به مو خوښه شي، یو څه نوي به ترې زده کوئ، حیرانوونکې به وي ستاسو لپاره. راځئ چې دغه ویډیو پیل کړو. نو د هر څه نه مخکې باید موږ د هیکر په کلمه پوه شو چې دغه د هیکر کلمه څه معنی، دا له کوم ځای نه راخیستل شوې ده. هیکر په خپله ټریک ته ویلی کیږي او ټریک بیا چل ول او په لنډو لارو باندې یو کار سرته رسول، دې ته ټریک ویلی کیږي. هیکر کلمه هم همدې څخه راخیستل شوې او همدغه معنا لري. یعنی هر هغه څوک چې یو کار په لنډ وخت کې په یو داسې لاره باندې سرته رسوي چې نارمل انسانان هغه کار په یو ډیر پیچلې طریقه سرته رسوي. یعنی دغه هیکر دغسې کارونه سرته رسوي چې هغه نارمل انسانان نشي کولی او ډیر کم خلک دغه کارونه سرته رسولی شي، چې دې کس ته موږ هیکر ویلی شو. خو ولې دغه کلمه په انټرنیټي نړۍ کې ډیره زیاته مشهوره شوې؟ البته هغه کس چې په ورځني ژوند کې هم دغه ډول کارونه سرته رسوي، هغې ته موږ هیکر ویلی شو. خو دغه کلمه اوس د انټرنیټ کلمه ګرځېدلې. هر هغه څوک چې په انټرنیټ کې دغسې حیرانوونکي کارونه کوي، هغه ته خلک هیکر ویلی شي. اوس راځو د هیکرانو په ډولونو باندې غږیږو چې دوی په څو قسمه دي. د هیکر کلمه چې کله څوک اوري نو مطلب داسې ترې اخلي چې هیکر به یو خراب سړی وي، یو بد سړی به وي، ځکه دوی د هیکر نه مطلب اخلي چې غلا کول. یعنی د دوی ذهنیت هم دغسې جوړ شوی چې هیکر معنا یو غل، یو انټرنیټي غل. خو نه داسې نه ده، دوی قسمونه لري. په دوی کې ښه خلک هم شته او خراب خلک هم شته. په دوو برخو یې که وویشم نو ډېر به ښه وي، که څه هم اوس د دې برخې پراخې شوي دي، ډېر زیات خلک پکې راپیدا سوي او هر یو یې په مختلف قسم سره کارونه سرته رسوي. دوه قسمه یې مهم، هغه بلیک هیډ هیکر او وایټ هیډ هیکرز دي. بلیک هیډ هیکر لکه څنګه چې د نوم نه ښکاري، یو تورې خولۍ لرونکي هیکر ته ویل کېږي. د دې مطلب هرګز دا نه دی چې دغه هیکر توره خولۍ اغوندي بس دا بلیک هیډ هیکرز شو. د دې مطلب دا دی چې بلیک هیډ هیکرز یعنی بلیک هیډ هیکرز د تورې خولۍ لرونکي وي. مطلب دا چې توره خولۍ یا بلیک نوم، تور رنګ، دا د وحشت، د بدو کارونو، خرابو کارونو، ایلیګل کارونو، غیر قانوني کارونو یو تصویر له ځانه سره جوړوي. تور رنګ د وحشت او بربادۍ او د غلا او د دغو شیانو یو رنګ دی. همدغسې دغه نوم د دوی دغه په مکمل شخصیت او پروفایل ښه تشریح کولی شي. بلیک هیډ هیکرز غیر قانوني کارونه سرته رسوي. د خلکو شخصي معلومات، د هغوی د بینک معلومات، د هغوی شخصي عکسونه، دا ټول دی غلا کوي. په بدل کې دا بیرته هغه کس ته لیږي چې دغه معلومات زما لاس کې شته، که چیرې ته غواړې چې دا نورو خلکو ته ښکاره نه شي نو ما ته دومره پیسې راولېږه. او یا دی د چا سره د شخصي دښمنۍ په پار دغه عکسونه غلا کوي، او یا بل کس ته دی کار کوي. مثال زما له چا سره دښمني ده، زه ځم یو بلیک هیډ هیکر ته پیسې ورکوم چې د هغې شخصي ډیټا ما ته راوړي. دغه ډول 3 یا 4 کارونه، او د بینک معلومات غلا کول، غټو کمپنیانو ته تاوان رسول، د هغوی معلومات غلا کول، دغه ډول کارونه بلیک هیډ هیکر سرته رسوي چې دا غیر قانوني کارونه دي. که چیرې دی په دغو ډول کارونو کې ګیریږي او خپل ځان افشا کوي او یا بل څوک دی افشا کوي، نو په دې سره به دی د قانون منګولو ته سپارل کیږي او په پای کې به خپله کومه سزا چې ده هغه به ویني. دوهم کوم مهم ډول یې چې دی هغه وایټ هیډ هیکرز دي. وایټ هیډ هیکرز لکه د سپینې خولۍ لرونکي هیکران، لکه څنګه چې د دې نوم نه ښکاري چې دا سپین رنګ ته ورته خولۍ لري. خو سپین رنګ مطلب دا نه دی چې دوی دغه ډول خولۍ اغوندي بس دوی د بلیک هیډ هیکرز نه جلا کیږي. دغه سپین رنګ هم د ښو کارونو، ښه شخصیت څرګندونه کوي. دغه تصویر یا د دوی دغه رنګ چې دی د یو ښه شخص څرګندونه کوي او دا راښیي چې دغه ډول هیکران ښه هیکران دي. ځکه سپین رنګ د وحشت، غلا او د بدو کارونو رنګ نه دی. سپین رنګ یو روښانه رنګ دی. نو وایټ هیډ هیکرز هغه هیکران دي چې ښه کارونه سرته رسوي. دوی خلکو ته تدریس کوي، خلکو ته معلومات ورکوي چې تاسې څه ډول له بلیک هیډ هیکرز نه ځان وساتئ، کوم کارونه دي چې هغه باید موږ وکړو تر څو بلیک هیډ هیکرز موږ ته تاوان ونه رسوي. همدارنګه وایټ هیډ هیکرز له غټو کمپنیانو سره کار کوي تر څو د هغوی ویب سایټ، د هغوی هغه سیسټم لا پسې قوي کړي تر څو بلیک هیډ هیکرز هغوی ته تاوان ونه شي رسولی. وایټ هیډ هیکرز همدارنګه له دولت سره یا ګورنمنټ سره کار کوي. مطلب د هغوی کوم ټاکلي ویب سایټونه، ډیټابیس چې دي، مثال د ملي امنیت ویب سایټ، همدارنګه د نور کوم دولتي ویب سایټونه چې دي، د هغو څخه ساتنه کوي تر څو بلیک هیډ هیکرز یا د کوم بل هیواد
هیکران په هغې باندې اټیک ونه کړي او د هغو معلوماتو ته تاوان ونه رسوي. وایټ هیټ هیکرز همدارنګه د بلیک هیټ هیکرز نیولو د هغوی د افشا کولو دنده هم په غاړه لري. د مثال په ډول که چیرې یو کس سره دغه بلیک هیټ هیکرز یوه لوبه چلوي نو وایټ هیټ هیکر کوشش کوي چې دغه کس پیدا کړي دغه بلیک هیټ هیکر. د مثال په ډول که چیرې په فزیکي نړۍ کې ستاسې نه څوک غلا کوي نو تاسې ځئ پولیس ته عریضه کوئ چې دغه کس له ما نه غلا وکړه وبخئ. یو کس له ما نه غلا وکړه او خپل هغه ریپورټ مکمل معلومات ورکوئ نو بیا پولیس چې دی هغه ځي ورپسې یا یې ګوري معلومات کوي نو بیا بالاخره هغه کسان نیسي. خو ولې په انټرنیټي نړۍ کې که چیرې څوک تاسې نه غلا کوي نو تاسې عریضه پولیس ته کوئ خو پولیس دغه کار وایټ هیټ هیکرز ته سپاري ځکه پولیس نشي کولی چې دغه بلیک هیټ هیکر ګیر کړي او یا د هغه په اړه کې معلومات واخلي. یعنې د انټرنیټ کوم پولیس چې دی هغه مونږ ویلی شو چې هغه وایټ هیټ هیکرز دي، بالکل یې ویلی شو. نو وایټ هیټ هیکینګ چې دی قانوني دی، ښه کار دی. که چیرې تاسې غواړئ نو وایټ هیټ هیکر له ځانه جوړ کړئ. وروستۍ نکته هغه دا ده چې که چیرې یو څوک غواړي چې له ځانه هیکر جوړ کړي کوم کارونه باید دی سرته ورسوي. یعنې د هغې خو ټاکلي کوم کورسونه چې دی سایبر سیکیورټي او نور کوم ټاکلي درسونه او کورسونه چې دی هغه بیا تاسې کولی شئ آنلاین پیدا کړئ. خو له هغې نه مخکې کوم شیان چې ضرور دي، کوم شیان چې حتمي دي چې باید تاسې هغه زده کړئ ځکه هغه تاسې ته هلته په هیکینګ کې نه درښودل کېږي. هغه تاسې باید مخکې د مخکې نه زده کړي اوسي، باید تاسې ورسره اشنا اوسئ. لومړی خو دا ده چې کمپیوټر باید تاسې وپېژنئ. کمپیوټر څه شی دی، څه رقم کار کوي، کومې برخې لري، څه رقم د دې دا سیسټم را جوړ شوی دی، په کوم شي باندې کار کوي. کمپیوټر سره مطلب تاسې مکمل باید فیمیلیر اوسئ. دا خو معلومه خبر ده چې کمپیوټر باید تاسې وپېژنئ. دوهمه برخه کې تاسې باید ځینې د کمپیوټر پروګرامونه زده کړئ. د دې لپاره نه چې په هیکینګ کې به له تاسې سره مرسته وکړي، د دې لپاره چې ستاسې دا کنسپټ کلیر شي چې کمپیوټر څه رقم کار کوي، کمپیوټر ته څه رقم معلومات ورکول کېږي، څه رقم راخیستل کېږي، څه رقم په دې کې یو ستونزه مشکل رامنځته کېږي. دغه ډول شیان باید تاسې زده کوئ. دا له تاسې سره هلته مرسته نه کوي خو ولې ستاسې کنسپټ واضحه کوي. دریم کوم مهم شی چې دی هغه ټایپینګ دی چې باید ستاسې ټایپینګ ډېر تیز واوسي ځکه په هیکینګ کې ټایپینګ ستاسې سره ډېر کومک کولی سي. په ډېرو برخو کې تاسې کولی سئ چې کار ترې واخلئ. څلورمه برخه باید ستاسې یوه ژبه زده اوسي، د کمپیوټر ژبه البته، که هغه سی وي، سی پلس پلس وي، که ایچ ټي ام ایل وي، که هر څه وي باید ستاسې یوه ژبه زده اوسي. د دې لپاره نه چې دا به هم تاسې سره په هیکینګ کې مرسته وکړي، خو د دې لپاره چې تاسې پوه شئ چې دغه کوډینګ څه رقم کېږي، کمپیوټر ته څه رقم هدایت کېږي، کمپیوټر په کومو فنکشنو باندې څه ډول دغه پروسه اخلي، ځان ته جذبوي، بیا په هغې باندې کار کوي او بیرته تا ته هغه کار سرته رسوي. د دې لپاره چې کنسپټ هم کلیر شي باید تاسې یوه ژبه زده کړئ. همدارنګه کله چې تاسې کوډ لیکئ نو د هغې لپاره تاسې ټایپینګ ته ضرورت دی چې په دې کې به ستاسې ټایپینګ یو څه نازه نور هم ښه شي. نو د دې لپاره تاسې ضرورت لرئ چې یو د کمپیوټر ژبه زده کړئ. او وروستی کوم پړاو چې دی هغه ټاکلي کورسونه دي چې سایبر سیکیورټي کورسونه ورته وایي، ایتیکل هیکینګ ورته وایي. هغه بیا تاسې آنلاین یا آفلاین چې چېرته پیدا کوئ هغه اخلئ. له هغې نه وروسته تاسې کولی شئ چې په هغو موضوعاتو باندې پوه شئ چې بلیک هیټ هیکرز ترې کار اخلي او تاسې په مخنیوي کې څه رقم کولی شئ چې دغه لارې په کار واچوئ. نو دا به مکمل معلومات د هیکرانو په باره کې چې هیکران څوک دي، دوی څه کاره دي، دوی په څو قسمه دي، آیا په دوی کې ښه او بد خلک شته، او همدارنګه که یو څوک غواړي چې له ځانه هیکر جوړ کړي. هیله ده چې دغه ټکي به مو کلیر شوي وي، په دې باره کې تاسې معلومات اخیستي وي. که چیرې ویډیو مې خوښیږي، معلومات تاسې لپاره مفید وي، نو هیله ده نور ملګري راوبلئ، چینل در سره سبسکرایب کړئ، ویډیو هم لایک کړئ. تر بیا چې زه ستاسې درنه چوپړ ته حاضرېږم، تاسې په لوی او بخونکي څښتن ته لاس سپارم. ښاد، آباد او بریالي اوسئ.